قدرمنو سلام مینه مې قبوله کړئ. تاسو به نن یو داسې ویډیو وګورئ چې د یو پوخ عمر سړي په دوکان کې کوم داسې ناروا کار کړی دی. ځان سره یې ښځې هم بوتلي دي او هغه د دغه هر څه نه یو داسې غلطه پیدا اوچته کړې چې دغلته یو ډېر ناروا عمل کړی دی. په دې ویډیو کې به تاسو وګورئ. قدرمنو په دې ویډیو کې تاسو سره د دغه سړي دغه حال احوال شریکو چې هغه بدبخته انسان په کومه طریقه باندې دغه دوکاندار ځان سره خراب کړی دی. د دوکاندار نه یې پیسې وهلي، یعنې پیسې په دې معنی چې د هغه مال یې خوړلی دی. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه بدبخته انسان چې دوکان ته ورغلی دوکاندار نه سودا کوي، خو د سودا په دوران کې د دوکاندار نه جامې پټوي، یعنې د هغه چې کوم سوټونه کوم سوټس لګېدلي دي او خرڅوي خو د هغه خیال نه وي، نو دا یو راخلي پرتوګ کې ځان سره دننه کوي. په دې طریقه باندې د هغه نه کوم 3 یا 2 سوټونه دا پټ کړي دي او بیا د همداسې په آرام سره د دوکان نه وځي، خو د پته نشته چې دغلته کیمره هم لګېدلې. نو دا څومره په شرمونو باندې وشرمول شو، څومره د بېعزتي وشوله، ځکه چې دا په سوشل میډیا باندې ټولې دنیا وکتلو.